زما دا نظم هغه تورسرو ته ډالۍ چې په بازارونو کې ګرځي پرده هم نه کوي او بیا لونډانو ته هم قاریږي چې دوی موږ ته بټ بټ ګوري. هوا ډیره لګي، هوا ډیره تیزه لګي، ډیر یخ موسم دی. په د نظم عنوان دی دې کې ماته څه ګناه ده. نو نه ګورم او ګورم ترس کې درته وګورم، سترګې چې راواړم بیرته درته وګورم، ماته چې وې مه ګوره زه به درته نه ګورم، خو دا راته لږ ووایه تا کړې څه حیا ده او ځکه درته ګورم. دې کې ماته څه ګناه ده. نو دې کې ماته څه ګناه ده. ښځه ته مې انصافي کې مړه ته مې کړې واکداره تا لیدلې چېرته پیو ته پیشو د څوکیداره یا کارغه ته دې وي غوښه پاس هوا باندې نیولې بیا کارغه ته وې ترخه ده دا مرداره ده کچه د ستا خوراک دپاره نه ده. نو چې بیا یې درنه ویسې نو کارغه ته څه ګناه ده او ځکه درته ګورم. دې کې ماته څه ګناه ده. نو دې کې ماته څه ګناه ده. جینۍ ستا چې شونډې سرې دي زلفې مخ باندې خورې دي څومره تنګې دي جامې دي تا په ځان باندې نخرې دي. نو اوس چې درته نه ګورم ډېره ناروا ده او ځکه درته ګورم. دې کې ماته څه ګناه ده. نو دې کې ماته څه ګناه ده. ته سرتوره چې ګرځېږې په میدان باندې تاویږې ماته مخکې وروسته کېږې زما زړه درته درزېږي په ګوګل کې نه ټینګېږي سم نری نری خوږېږي په مزه مزه تخنېږي. نو شیطان پې مسلط دی هغه ځکه بې حیا ده او ځکه درته ګورم. دې کې ماته څه ګناه ده. دې کې ماته څه ګناه ده. ستا جامې هم عجیبه وي ټوله 2 ګزه ټوټه وي لاندې تنګه پاجامه وي میکپونو باندې مخ نه جوړه شوي په تاسه وي. نو مړی به راپاسې که د دې دغه ادا ده او ځکه درته ګورم. دې کې ماته څه ګناه ده. دې کې ماته څه ګناه ده. دې کې ماته څه ګناه ده. شونډې سرې د کوره وځي په نخرې د کوره وځي په بانې د کوره وځي دا چې شاولې واولې تلل ستا د کوره راوتل تورې سترګې په کجل ماته لاره کې خندل راته اوسنډې وربل. نو په ما باندې راغلې ګوره تا ته ورخطا ده او ځکه درته ګورم. دې کې ماته څه ګناه ده. اخیری کړی ده پکې چې ماته هم ګناه ده مړې تا ته هم ګناه ده. څه مې ته ځان ته مایل کې څه زما پکې خطا ده ستا نخرو ته چې زه ګورم مړې زه شم ملامته لږه تشه حیاداره څه به زه کم سترګې ښکته او رب دې به حیا که د ساګر دغه دعا ده او ځکه درته ګورم. دې کې ماته څه ګناه ده.